د وډ نه د مونږ بایکاټ د وډ نه بایکاټ د وډ نه بایکاټ د وډ نه بایکاټ خو هغه سړي ویلو که یوه پیره سړي دوکه کړم نو خدای دې غر کړي که په دویم در دوکه کړم نو بیا دې خدای غر کړي که په درېیم در ما دوکه کوي نو ما دې خدای غر کړي بیا ما دوکه کوي زه پرې نه پوهېږم سبا نور به په ګندانډو استقبال وکړي نو هغه زمونږ بېعزتي ده زمونږ مشران دي زمونږ قدر کوو مونږ احترام کوو سپینې سپینې مو د نسوارو چونډۍ به دي کېږي بس هر څه چې خدای ته منظور مرګ حق دی جي کل وعدې کړې وې در سره صاحبه چې نه وې کړې نو هغه خو هغو ته معلوم دی خو هغه کم چې وعدو باندې مونږ نه یو څه دوړې درته ایښتې وې جي په هغې مونږ نه یو خفه شاید صاحب چې ګنې وعدې راسره کړې وې کم چې مخکې وو هغه یې رانه وړي دي سړي ویلي وو د خیره مې توبه ده خو سپي دې رانه کورې کا نیم ژوندی دی ژوندی جي 15 کاله بعد خو ژوندی کېږي مخکې راته پت نه لګي خدای اوس ته کړی دی یاره نمبر یې نه ملاویږي نمبر نه چوتی خو 15 کاله بعد راځي د خدای انسان دی الله رحم کړی دی 15 کاله بعد حاضرېږي ضرور زمونږ دغسې حالات دی زه افسوس دا کوم چې زمونږ ایم صاحب ته په کوټکي کې 3 پلونه کېږي او مونږ 14,000 آبادۍ ته یو پل نه کېږي په 18 کې خو مونږ ګوټ د عمران خان په ویژن باندې زمونږ 2 پلونه دي هغه پل یو مونږ تقریبا په 1 کروڑ او 10 لک روپو باندې جوړ کړی دی چې هغې له مونږ د زنانو والۍ میخکې خرڅې کړي دي حتی چې مونږ باقاعدار شو هغې کې ډانګه پاتې وه چې هغه اوس هم پاتې ده ایم صاحب ته معلومه ده څه پټه پناه خبره نه ده ټولې دنیا ته معلومه ده او هغې دپاره مونږ د قوم سیري مشترکه ځمکه چې کومه د امام د مسجد دپاره مونږ هغه خرڅه کړه خو هغه روډ بیا هم ټول زمونږ نه ناکام پاتې شو ته څنګه یې مشره جناب شکر دی الحمدلله اوټ دې ورکړی جی چاله دې ورکړی اوټ خو جی مونږ د 18 نه کې ایم ان ایس دغه ورکړل پی ټی آی له او د عمران خان په کارګردګۍ باندې مو ورکړی ځکه دغه یو ویژن او دغه یو منشور او دغه یو اقدام مونږ اوس فلحال نن چې مونږ کوم بورډ ولګاو دا سره پاسه 2 کروڑ روپۍ تله څه کړي حکومت بدی کې یې سم بدی کې مونږ ته حکومتي څه شي سخکار نه یې سم ایم پی د کومې پارټي دي د پی ټی آی دی ایم ان ایم د پی ټی آی د ایم پی ایم د پی ټی آی میر چې لس کاله دا پاتې شو 15 کاله پاتې شو دلته ټک کار نه دی کړی او که کړی ثبوت دی کې یا به تاسو لیدلی وی هغه خلک کم چې مایوسه شوي دي چې زما مخ د تیر سرو او دانو نه نه وزګارېږي زما د مخ نه تیر سری د تلو نوم نالي زما د مخ نه دانې د ختمېدو نوم نالي نو بالکل ما راوړی ستاسو دپاره مروه ګلو بیوټي کریم دا به تاسو له په ګرنټۍ باندې 15 ورځو کې رزلټ درکوي دغه رنګ هغه ځوانان کم چې ای د 15 کالو ښکاري د 40 کالو د چا په مخ چې ګونجې راغلي مروه ګلو سیرم به په ګرنټۍ یو میاشت کې دننه ستاسو د مخ نه د دانو چاپونه ستاسو د مخ نه به ګونجونه ختموي تاسو به واپس ځوانان ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه دی قدرمندو اپردیر دی په اپردیر کې الماس دیدن د یو غر په سر ولاړ یم دلته مشکلات څه دي تکلیفات څه دي د ټول کلي نن یو احتجاج کړی دی د ریاست په هکله دلته د اوټ دپاره خلک راشي 15 کاله پی ټي آی د دې مطابق دلته راج وکړو او 15 کاله نه ایم ان اے ایم پی ایز وپات شوي دي خو داسې مړي دي چې 15 کاله پس ژوندي شي راشي یو ورځ په دوی باندې د هغې روخونه وګرځي د اوټ دپاره دروازې وټکوي چې اوټ ته والي دلته سکول اسپتال لارې دا ډېر غټ مشکلات یو ماشوم نه مې په لاره تپوس کو نو پلار راله هره میاشت کې 3 پیرې پیزار علي بیا که د هغه ځای نه های سکول ته ځي نو 600 روپۍ ورپسې د ورځې کرې راځي دلته دغه مشکلات دي د خلکو دغه یوه غونډه جوړه کړه چې دلته به د ریاست قانون راتلونکي خلک کوم چې اوټ دپاره ودرېږي هغه به په دې علاقه باندې د ورونو سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر دی بالکل مشکلات هم څه دي مشکلات خو دا دي چې تاسو خو ډېر زیات وم لیده مشکلات زموږ د روډ دي چې زموږ دا روډ چې دی په دې باندې هېڅ قسم له څه کار نه دی شوی دا کم کار چې به شوی دی دا موږ په چاندو باندې کړی دی کم منتخب نمایندګان چې دي هغو موږ له هېڅ قسم له کار نه دی کړی زموږ دلته د جینکو سکول نشته جینکو سکول زموږ نه په 11 کیلومتر کې دی د هلکانو سکول زموږ نه په 9 کیلومتر کې دی دغسې پرایمري سکول دی هغه په 4-5 کیلومتر کې دی د صحت هم هېڅ دلته سهولیت نشته اسپتال زموږ نه ډېر لرې دی نو په دغه وجه باندې کار نه کېږي د ماشومانو د کیل لپاره څه ځای نشته نو موږ دا ورسیزو په دغه باندې زموږ دا ډېره ښکلې علاقه ده پورته پکې ډېر ښکلي ځایونه دي نو موږ دا روډ هم بره جوړ کړی یو سټیډیم هم شروع کړی دا ورسیزو په چانده باندې نو بیا هم دا کار په چاندو کوئ ون کار موږ اوس فلحال دا نن چې موږ کوم بورډ ولګاو دا سره پاسه 2 کروڑ روپۍ تله څه کړي حکومت بدی کې یې سم بدی کې موږ ته حکومتي څه شي سخکار نه یې سم ایم پی د کومې پارټي دي د پی ټی آی دی ایم ان ایم د پی ټی آی د ایم پی ایم د پی ټی آی میر 15 کاله دا پاتې شو 15 کاله پاتې شو دلته ټک کار نه دی کړی او که کړی ثبوت دی کې یا به تاسو لیدلی وی نه ورکوئ اوټ وله بالکل ورکوو څومره اوټ تعداد دی
تعداد دلته په د تیر الیکشن کې 1800 ووټ پول شوی تعداد 15000 نه باره ده وټم خو په اتفاق ورکړ خو اتفاق ولا خلک وډو ورکوي د پولینګ کار نه کوي ځکه چې دلته د څه کسان دي چې هغه په وجه باندې هغه ته وی چې دا خبره ورځ پکې لا چاوي خبره کوله چې دا وټو د دې سکول دا وټ زمونږ د ډانګي دی دا کار نه دی دا مونږ د ډانګي په زور د خلکو نه لون پاغي د خلک خپه شو او را پاسې چې مونږ به دلته سی بورډ ولګو چې مونږ پسې ونو میسوک په وټ پسې ناراضي کراله نو بیا به د خپل لغی څنګه مشره جناب شکر دی الحمدلله وټ ته ورکړو جی چاله دی ورکړو ووټ خو چې مونږ د 18 کې ایم ان اس دغه ورکړل پی ټی آی لا او د عمران خان په کارګردګۍ باندې ورکړل ځکه دا غي ویژن او دا غي منشور او دا غي اقدام نو پاغه باندې مونږ زه خو د لیګا سرویس کونسل سره تعلق لرم او تاسو خپل تعارف کوم تاسو مننه کوم او د لیګا سرویس کونسل ترم دا یو نیم کونسل د تقریبا 14 آبادی په موجود ده په دغه یو نیم کونسل کې تر اوسه پورې نه روډ شته چې کم دی 8 کیلومتر په خپل کسکورو باندې جوړ کړل هغه ته د شیول لار نشته د ټریکټر تر نشته ده زمون دوه پلونه دی هغه پولی مونږه تقریبا په 1 کروڑ 10 لک روپو باندې جوړ کړل چې هغه لمون د زنانو والي میخي خرڅ کړی دي حتی چې مونږ بقایدار شو هغه کې وډانګه پاتې او چې هغه وسم پاتې د ایم ان اس ته معلومه ده صفټه پناه خبر نه د ټوله دنیا ته معلومه ده او هغه د پاره مونږ د قوم سیری مشترکات مکه چې کوم د امام د مسجد د پاره مونږ هغه خرڅ کړل خو غرور بیا ټول د مونږ ناکام پاتې شو ضرور زمونږ دغه حالات دي زه افسوس دا کوم چې زمونږ ایم ان اس ته په کوټ کې 3 پول نه کیږي او مونږه اشپاړ زره باجه ته یو پول نه کیږي پټاره کوم مونږ د عمران خان په ویژن باندې ورکو خو کله چې د مونږه ویژن خوښ شونه ایم ان اس مونږ راوځو الته دغه سره د شپږ نیم سو کسانو سره په خپل ما ذاتي خود اعلان وکړو په سوشل میډیا چې دنیا ته ښکارا ده دا غي نه رستو مونږه غلا خداسي اوټ ورکو هغه ورځ باندې ایم ان اس راغله ده په 2022 کې د اوسه پورې ایم ان اس د نشي ثابته ولا چې ما د لیګا سر په ویلج کونسل کې چرته خپه خو دې مړ ژوندې خو پرې دا خو د خلکو شکریا لراغله ما نو ته ایم پی راغله بیا نو ته ایم ان راغله مونږ په دغه ځای کې د انسان کونسلر نواله د یوت نواخله جرنل کونسلر نواخله د خواتین نواخله د ویل چیرمن نواخله د میر نواخله د ایم پی ای د مینه پور د ووټونه هر واړه زاړه ځوان دا ور کړی دي هغه ته او بیا ول مونږ په داسې انداز باندې ووټ ور کړل چې هغه مونږ په ترپل باندې ور کړل په ترپل اکثریت باندې ور کړل په ډبل هم نه دي زه افسوس په دې باندې کوم چې د اوټ سزا یې نو مونږ ته دغه سزا ملاویږي که سوجه مونږ کړی دا ما ته مینه سب کړلو په اعلان وکړو کړی ته هغه خو تاسو سره پاور خو تا بل لور کړو نو جی بس غلطی شوی دغه ځای کې اوس پاکستان ستومانه یو اوس هغه اوټ چې کوم نه مونږ ورکو کروڑ روپے ته اعلان کړی وي هغه مینه سه پت نه لګی چې د چا په شیطانای باندې د چمچا دوه خلو په خلو باندې روپے هغه کم دی ته ویړلې هغه ما په میډیا شیر کړل کولاو چې لیګ ټول خلک نیم ژوندې جی 15 کاله بعد ژوندې کیږي مخکې راته پت نه لګي خدای دې اوس کړی دی یار نمبر نه ملاویږي نمبر نه چوته خو 15 کاله بعد راځي د خدای انسان دی الله رحم کړی د 15 کاله بعد ازریږي خو دې تیر 15 کاله کوم نه دراغله خو مونږ د عمران خان په سر وټ ور کړی دی زه دا درخواست کوم چې زمونږ دغه ټوله کابینه چې کوم دا اول خو ځان ته وایم چې زه د کونډې د یتیم زکات نشم راوړل هغه نشم ورکول زه په خپل یو منتخب کسمه الیکشن کې وعده کړی وي در سره سبا چې نه وې کړی نو هغه خو هغه ته معلوم دی خو کم چې وعده باندې مونږ نه یو چې دوړې درته شته جی پاغه مونږ نه خپه شاید سب چې کنه وعده را سره کړی کم چې مخ کې وغیرہ نه وړي دي اصلي ویلو د خیر مې توبه د خو سپید رانه کورې کا حقیقت درته وایم چې هسپتال رانه ولډ سکول رانه ولډ روډ رانه ولډ بنظیر کم سپورټ پروګرام پیسې و ملاوي دي د زنانو په غو باندې خپل دارومدار کو غریب خلک د چانه به قرض کو دکاندار نه به سودا کول دغه نه اخلاص کړو دغه چې کوم تر سیم د نه وړل بالکل جی زمونږ دلته د غیر علاقه دغه د په دې ټاور باندې زمونږ په دې موبایل باندې کار روان دي اگر نه تباہ برباد شو غیر نه ختم کړو نو زمونږ د یو ورسید ولرونه دلته د مړ نه خبري ګولته مړ شوی نصاب را باندې راولي زمونږ زنانه دي خلک دي پنجاب ته او د جمی چې کوم دنو څه چلو دکاندار ته ډیبنو موږ خرچه راولېګه اغه نت ورک ختم دي پاګه کې د خپل باندې مونږ تلی و زمونږ د وشيري یو ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ممبران مونږ گاډي بولې تحصیلداران لتلی ډي سیب لتلی وی سیب لتلی خو زمونږ دغه منتخب ممبران په دې کې خپل نه دی خو دي زه حیران یم چې دا خلک مونږ ته کوم سزا راکړي چې کدا اوټ ګنای او سزای نه داشته د راته ماف کی آینده د پاره دا خلک مهرباني وکي د خپل کور کې د زنانه دي ماشومان دي بشعور خلک د میډیا زمانه د خلک خبر شوی دی شعور پکې راغله دی سباله به څوک په ګندان د استقبال وکي نو هغه زمونږ بي عزتي ده زمونږ مشران دي مونږ قدر کو مونږ احترام کو سپین مو د نسوارو چونډي بده کی بس ارته چې خدای ته منظور مرګ حق دی جی کل نفس ذائقه الموت دا په هر لحاظ راتلونکي دی او که د قوم د فار د ما بیګاله مرګ نه بیګاله د مرشم خو د قوم په حق به کمپرمایز نه کوم حق به مو حق به مرم ان شاء الله غوښتنې څه کوي ریاست غوښتنې دا کوي اولنې خو زمونږ په دې ملک د منشیاتو چې کوم شی روان دي نو زه وزیر اعلی سم نه هم د مطالبه کوم او د فوج نه زه یو مطالبه کوم چې زما فوجانو محترمو تاسو په دې شي کې اکشن واخلئ
دا کوم قوم چې زما تباه کېږي د یو نشه ییز د لاسه د یو نشې راوړو د لاسه د یو ګاډي راوړو د لاسه زما په زرګونو کسان تباه شو. مونږ خو د دې امن دپاره ووټ ورکړو چې مونږ ته امن راشي، خو هغه خو داسې عام شو چې هغه کله روانه شو د دې خلکو آیس ورکوي، آیس یو څه نوره بلا ده، دې پېژنم هم نه، خو دغه خلک پکې ټول اخته شوي دي. نو مهرباني دې وکړئ، زه په اوس دا درخواست کوم چې په دې کې بالکل مداخلت وکړي او کم سړی په دې کې ګرفتاري، په دې کې ملوي شي، څوک یې وړي، څوک د دې کاروبار کوي، چې دته ډایرکټ پانسي ولګي چې نور خلکو ته امن میلاو شي. دویم نمبر زه MNA صاحب ته دا درخواست کوم، خپل وزیر اعلی ته منسټر صاحب دا درخواست کوم چې ته د عمران خان یو نایب ته دغه په قدم یې خو موږ د وټ عمران خان له 2 پیرې ورکړه ده، خو هغه سړي ویلو که یو پیره سړي دوکه کړم نو خدای دې غر کړي، که په دویم در دوکه کړم نو بیا دې خدای غر کړي، که په دریم در ما دوکه کوي نو ما دې خدای غر کړي، ما دوکه کوي، زه پې نه پوهېږم، نور به مې نه دوکه کوي، دا قوم به نه دوکه کوي، دې قوم نه دوکې نه ورکوي، خپل حزاله دې وکړي، دې قوم هغه حق دې ورکړي، را دې چې دې قوم ته مخامخ شي، او چې که نه یې وسجو هغه دې خپل فریاد دې ورته وکړي، او که چېرته یو نه یې ورکوي نو بیا دې خپل احتیاط وکړي، زموږ د وس خبره نه ده او موږ دا نشو برداشت کولی چې زه خلک سبا له منې کړم، ځکه چې زه په خپله حیران یم. 5 کاله وشو د موږ په کونسل کې د 200 روپۍ میټینګ نه دی شوی، قسم په خدای شاهد صاحب که د 200 روپۍ میټینګ شوی، دا جمهوریت دی. د جمهوریت معنی څه ده؟ اخر ته تاته مال خلک ووټ راکړی دی، زه چاله سکیم نشم راوړی، پول نشم راوړی، روډ نشم راوړی، د بېنظیر انکم پورټ پروګرام پیسې مې ته ختم کړې، زکات مې ته ختم کړو، هسپتال مې ته ختم کړو، روډ مې ته ختم کړو، بجلي مې ختم کړو، نیټورک مې ته ختم کړو. نو اول زه یم چې زه کوم مرضدار یم، بیا زما نه واله د وزیر اعلی پورټ دا د کوم مرضدار دي، دغه کرسۍ بیا څه کوي نو دغلته څه ضرورت دی؟ نو زموږ مطالبه دا ده چې موږ به انشاءالله دا کوم اواز چې ډېرو چوت کړی دی دا به زموږ د ټولې هوښیارۍ د خاورې لپاره وي، او انشاءالله بل ورځ به زموږ دا اعلان په عامه باندې چې بهی موږ به دلته هېڅوک سیاسي سړی مداخلت ته نه پرېږدو، او د ووټ باره کې زموږ نه قلار شي، موږ ورته سوال کوو هلکه رو د ووټ ته ورکولو ته څوک تیار یې؟ بایکاټ زموږ د ټول نه بایکاټ، دغه حال زموږ ورته هېڅ ضرورت نشته، موږ ورته ضرورت نشته چې دغه حال یې زموږ نه شته کپړې وباسي، دې لپاره موږ ووټ ورکړی، هغه هم غلطي کړې ده، بیا دپاره ووټ نه ورکوو که دغه شی، او که خپله ازاله یې وکړو نو موږ تابعدار یو، زموږ مشران دي. د ووټ نه به زموږ بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، د ووټ نه بایکاټ، ټول بایکاټ. زړه دې سپکاوه د خیره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د دې میلمنو زه شکریا ادا کوم چې زموږ دې کلي ته راغلي. زما 15 کاله عمر دی، د الماس نه چې کم سیزدانانه کم ممبران راغلي دي علاقې د زموږ خاص دیدن ده، هوایي جهازونه جوړ کړل دي، مونږ بیا تعلیمه خلک وو، مونږ یې غولولي وو، وایي دا دله کوو، دا دله کوو، دا دله کوو. هغه خپل مقصد یې شوی دی چې کله به د کلي د راتلنو 50 کسان به اوس مونږ د لارې صفا کولې، بالښتونه مو مداچول چې دا یا زموږ مشران یا دغه راله، خو چې کله دیو کامیاب شوي دي، کامیاب شوي طرف نه راغلي، بلې طرف چې په ګاډي کې بیا زموږ د غریب سړي سلام هم نه لي، زموږ تپوس نشته. زما 15 کاله عمر دی، دا روډ چې د الماس نه مونږ جوړ کړی دا مونږ په خپلو پیسو جوړ کړلی، په سعودي عرب کې زه هم هلته ما چاندې کړی دي، ایله مې رالیږلي، اوس مې واړه دي ماشومان دي، واړه واړه پتنګوالي ما ورکړلي، مسافرۍ ده. مونږ ته داسې تکلیف ده چې دې کې سکول نشته، زه په خپله بې تعلیم یم، ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې شو، هسپتال نشته، بېګا یو ماشوم بیمار و، په ما دومره سخت او دومره دغه چې خدای دا د دې شپې چېرته بیسم، دې ځای کې دومره هسپتال نشته، داسې دغه نشته، یو ډاکټر چې موږ هغه په برجنسي کې ورول او ماشوم د ستنې وکړي، سکول نشته. دا ماشومان چې دا په 600 کیلومتر کې په دې کې هغه دغه ته چې راسي هلته بې وخته شوی، ماسټر په ځلاک دې راغېستي وایي له اول وګه دا زموږ حکومت دی، موږ د دې حکومت یو، دا زموږ کوم سیاسي خلک دي لیډران، نو خبره داسې شی ده چې موږ د دغه زموږ دي، کومه علاقه چې ماندمه یو د دې ته د اوبو تکلیف وي، دې د روډونو تکلیف وي، دې د سکولونو تکلیف وي، د هسپتال تکلیف وي، نو دا سیاسي خلک داسې شی نه کوي چې دغه له اول خو چې دا ووټ وګټي سیاست دغه مخکې ځان ته روډ جوړوي، ځان ته بل جوړوي، دا په خپله دا نشه کوي، دا دې بند کړي نو کوم ماشومان کردار واړه چې دا بالکل بند کړي، پولیس یې په خپله چرس کړي، دا په خپله نشه کوي، افسر یې په خپله کوي، دا یې بند کړي که نه، ماشوم یې بند کړي که نه، دا یې ولې راپرېږدي پورته. زما په دیدن کې نشته نه تماکو شته نه بل څه شی شته نه چې دا ټول راځي د ګورجستان نه، په بلوچستان کې اوس هم اپیم کړي. د دې ځای MNA MPA ته د عوامو د ستونزې مو ریکارډ کړې کېښودې، ځکه دلته د روډ تکلیفات دي، دلته د هسپتال تکلیفات دي، دلته د سکول مشکلات دي، دلته زه یم که مریض وړي او لاندې رسۍ نو هغه په خپله په دې لارو دغه کندې کپرې چې ووهي نو په دې هغه خپله وفات کېږي، ځکه لاندې به لاش وړې. نو مهرباني وکړئ، که مې وعدې م چې کړې وې، که مې دوړې میشتې وې،
هغه ول پوره کوي ځکه دا هم دلته انسانان ژوند کوي دا حیوانات نه دي دلته په دې غرونو کې د غرونو په سر دا انسانان ژوند کوي د دوی حقوق د تور کوي ځکه کله چې د اوټ دوران کې راځي نو دغه ټیم کې تاسو غټي وعده کوي د اوټ نه پس بیا ښکاری نو بیا مونږ دی لیدلی کنه نه نم دي په دې طرفونو هم نه دي